څنګه د خپلو ګردو یعنی پښتورګو ساتنه وکړو. پښتورګي په بدن کې حیاتي ارزښتمنې دندې لري او که خدای مکړه د هغوی په اړوند کار کې ستونزه راپېښه شي نو پایله یې ډیره بده کیدی شي. غواړم د پښتورګو یعنی ګردو د کار څرنګوالي او د هغوی روغتیایي ساتنې په هکله یو څو خبرې در سره شریکې کړم. که غواړئ نوره ویډیو وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب او ترڅنګ یې د بنګړي نشان ووهئ. پښتورګي څه دنده لري؟ ډېرې دندې لري چې یو څو یې دا دي. کله چې موږ خواړه خورو نو دغه خواړه وروسته له اړوندو فلټرونو او تصفیې د وینې جریان ته ننوځي. بدن له دغو خوړو څخه د خپلې اړتیا وړ توکي اخلي، اضافي مواد بیرته وینې ته ورکوي. پښتورګي دغه اضافي او یو شمېر مضر توکي له بدن څخه بهر کوي. یاد اضافي مواد پښتورګو کې د تصفیې یعنی فلټر پر مهال له اوبو سره یوځای کیږي، مثانې ته ځي او له هغه ځای د تشو متیازو په شکل بهر ته استول کیږي. که دغه مواد د وینې څخه ونه ویستل شي نو هغوی په وینه کې راجمع کیږي او د بدن ټول فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي چې د نتیجې اټکل یې سخت کار دی. پښتورګي وجود کې د اوبو یعنی مایعاتو او مالګې تعادل د بیلانس ساتي. پښتورګي فعال ویټامین ډي جوړوي. دغه ویټامین ډي د خوړو څخه کلسیم رااخلي او کلسیم هغه څه دي چې د هډوکو د جوړولو لپاره پکارېږي. پښتورګي د وینې فشار په نارمل ساتلو کې مرسته کوي او ډېرې نورې مهمې دندې چې دلته یې گنجایش نشته. د پښتورګو په باب یو څو نور ټکي. د وجود ټوله وینه په شپه ورځ کې 15 ځلې د پښتورګو څخه تیریږي. پښتورګي په 40 ساعته کې د 200 لیټرو شاوخوا کې وینه تصفیه کوي. د پښتورګو وزن له 120 څخه تر 200 ګرامو پورې